مدیره واچول او دا د ځنګل منځ دی اخوا او دې خوا نښتري دي منځ کې خوړ دی اوبه روانې دي او دلته مدیره اچولې ده چی باندې دي دیګونه ولا دیرم خو اچولې د ملګرو ویلې څه ناشته به وکړو نو غوښه ده او پسې راتېر شو دی بلکې چای باندې دی سلام علیکم هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي نن بیا یو ښکلي طبیعت ته راغلي یو او غواړو چې د ده ځای ښکلا او د ده ځای دغه طبیعي منظرې تاسو ته در وښیو دا ځای د کونړ ولایت د پیج درې ولسوالۍ د ننګلام د تنګي په نامه باندې دا ځای یادېږي موږ هم د ملګرو سره مشوره وکړله او ټول سره راجمع شولو او د سهار په 3 بجو مو حرکت وکړو اوس د سهار 9 بجې دي تقریبا او دلته مو دیره واچول او دا د ځنګل منځ دی اخوا او دې خوا نښتري دي منځ کې خوړ دی اوبه روانې دي او دلته مو دیره اچولې ده نو ومې غوښتل چې د ده ځای دغه طبیعت او د ده ځای دغه ښکلا له تاسو سره شریکه کړم زه به د خپلو ملګرو سره حال احوال وکړم چې دغه ځای ته راغللو او دغه ځای څنګه دی څنګه ورته ښکاري زه خو تقریبا یو څه وخت مخکې هم راغلی وم خو بیا هم د ملګرو مشوره راغله چې بیا هم داسې یو طبیعت ته ځو چې هلته ښکلا ډېره وي او د طبیعت دغه منظرې ډېرې وي نو تقریبا پسرلی دی او د پسرلي په موسم کې هر طرف شینوالی ډېر لري سرسبزي ډېره وي او ځنګل به هغه ځای وي ځنګل به هغه نوم وي چې تر ډېره پورې خلک له ځانه سره ساتي او د دې د طبیعت او د دې د لیدنو یا د دې د لیدنې نه خلک ورځي او تلوسه ورته لري تر څو د ځنګل ننداره وکړي نو ما هم وغوښتل چې د دغه ځای طبیعت او د دغه ځای ښکلا له تاسو سره شریکه کړو څنګه سفر ولا بس سفر خو ښه تېر شو ملګري انډیوالانو ولا په سفر خو بیخي پوه نه شو دغه 15 ګنټې تقریبا 15 ګنټې مزل هم خو پوه پې نه شولو چې څنګه دیره دې اچولې ده چی باندې دي دیګونو کې ولا دیرم خو اچولې د ملګرو ویلې څه ناشته به وکړو غوښه ده او پسې راتېر شو دی بلکې چای باندې دی او ملګري وږي شوي دي نه ولا بس ښه په هر امرالو په راحته طبیعت څنګه دی ولا طبیعت خو داسې دی چې مه کوه پوښتنه کو اخوا وګورو کو دې خوا وګورو ډېر ښکلی ماحول دی یو خو داسې ځای کې موږ دغه دیره اچولې ده چې اوبه بهیږي او اخوا او دې خوا ټول ونې دي او شین چمن دی بل ملګري انډیوالان دي والا بس څه نظر لرې ځینې وخت کې چې خلک ډېر سخت کار وکړي ذهني ستړي شي او بیا داسې طبیعت او داسې منظرو ته تلل د دې باره کې څه ووایي ولا په ذهن باندې څومره تاثیر کوي یقینا دا خو دی خو بیا چې داسې ملګري هغه د راز او نیاز ملګري د سړی ولا بیا بیخي په دغه ستړیا مو د سړی پوهېږي نه چې زه څنګه راغلم دې ساحې ته او څنګه د ملګرو سره زه راغلم ځکه ملګري ته په هغې ځای نه په ګپ شپ باندې را روان شوی نو مسلې بیخي سي عادي یوه بله پوښتنه چې واضحه شي دغه ځای چې موږ د ننګلام د کلي نه دلته حرکت وکړو دغه مزل د دې لارې ستړیا او د دې لارې دغه ټول جریان ځینې اورېدونکي بیا شاید فکر وکړي لیدونکي فکر وکړي چې شاید دې ځای ته سړک تللی وي موټر تللی وي خو که ته ورته واضح ووایې او پوه شي ځینې وخت کې بیا خلک پوښتنه کوي چې دې ځای ته سړک تللی دی څومره وخت کې سړی رسېږي د دغې ځای په اړه ورته وضاحت ورکړي اوس فعلا موږ چې په دغه ځای کې کوم قرار لرو موږ سهار په 3 بجې باندې د ننګلام د تنګي نه موږ ټول ملګري په یو ځای باندې را روان شولو دلته خاص داسې کوم سړک مرک نه دی راغلی یقینا داسې یو څه ستړي کوونکې لار هم لري خو کله چې ته د هغې ځای نه را روان شي دغه یو 2 ګنټې چې کوم ده دا ډېره ستړي کوونکې لار ده
خو کله چې ته دغې د غره سر ته راوخېږې او بیا ورته د غواګانو لار وایي که د څه په نامه باندې رایادېږي نو دا بیا داسې پرته لار پرته ده بیخي څوک د ستړیا احساس پکې نه کوي ځکه هغه ستړیا ستا بیخي د یاده وځي ځکه یو خو داسې ده چې بس دغه د غر ساحې او پسې راتېر شه شنه بوټي او شینوالی طبیعت دا بیخي هر څه ستا هغه د ذهن نه وباسي نو څه پلان لرو مخکې به ځو که نه همدلته اړو نو دا خو داسې ده بس سهارنۍ ناشته ده او بس ځو به انشاءالله ملګري تر دي اخري سرحده او اوړې کړی دی بس راغلي دي راجمع شوي دي والا بس ټول خوشحاله دي تر اوسه پورې د ستړیا احساس نه دی کړی خو کله چې ستړي شولو هغې ځای به بس زموږ هغه به سټاپ یو بس له خیره سره هملته که چېرته شپه راغله شپه به کوو که شپه چېرته شپه راغله شپه به کوو ځکه خو موږ ځان سره بس توښه ډېره رااخیستې ده او انشاءالله بس د شپې یوه نه چې دوه شپې موږ وکړو انشاءالله زه ډېره مننه اوله لاره کې لږ مشکلات بلکل اوس چې راللو بیخي منیب استاد څنګه یې خیر ده خیر ستړی خو نه شوې بس څه ستړي کېدونکې لار واخلو انشاءالله اوس ښه یو ماشاءالله او طبیعت څنګه دی طبیعت په باره کې ماشاءالله ډېر یو جالانه او ډېر ښکلی شین موسم دی دا طرف چې وګورې ماشاءالله دا نخترې ډېرې ولاړې دي نخترې او دې خوا چې کوم دی دا ځنګلونه او یو بله خوبي پکې دا ده چې موږ اوبو ته ځان راورسوو قرارې ښایسته اوبه روانې ډېرې مزیدارې اوبه دي دا زموږ تنګی ماشاءالله ډېر مزیدار دی هر رقم دا ښکلي ښکلي اوبه هم لري دا اوبه هم زموږ چې کوم دی دې ساحو نه سرچینه اخلي تنګي د تنګي د خوړ اوبه چې کومې دي دا غرنۍ ساحه ده څومره وخت ورته پاتې دی چې پاخه شي بس دغه یو 20 دقیقې انشاءالله وخت ورته پاتې دی او پخېدو په حالات کې دی انشاءالله څنګه لارې خو ستړی نه کړې نه الحمدلله ستاسو غونته کنډیوالان چې موږ سره یي بس انشاءالله چې نور دونه مزه لیم انشاءالله موږ به یې کوو ये लगा लेवाना